دا یو ورور سوال کړی دی چې دم ډېر قیمتي سوال دی او دا په توجه سره واورئ او دا کم ملګري چې زما دا بیانونه نشر کوي او د دې نه کلیپونه جوړوي زما دا بیان اوري هغو ټولو ته زده یم چې دا چې څومره نشر کولی شي نشر یې کوي. سوال دی ورور دا کړی دی چې زه په یو دکان کې کار کوم د یو کس سره د هغه نوکر ما پسې خلک راځي زما نه سامانونه اخلي د کمپنو د طرف نه د ادارو د طرف نه یا د ځان دپاره نو هغوی وایي چې موږ له ډسکاونټ راکړه ریټ کم کړه نو زه د دکان د مالک په اجازت هغوی له ریټ کموم خو هغوی دا وایي چې په فاتوره کې په رسید کې به ریټ هغه لیکې کم چې له ډسکاونټ نه مخکې دی ډسکاونټ به ته موږ له راکړې او ریټ به هغه زوړ لیکې نه یې خبر که څه دې کیسې نه ته اوس ځان داسې ننګاره کړو لکه دا چې سره شوي نه وي چېرته همغه طریقه ده یا ډسکاونټ مه راکوه ماله دا شی زه تا نه علمه دوکانه دا به څومره دا به شپېته ریاله دی دې کې ته اتیا ولیکه هره طریقه چې کې یو قیسه ده هلته که ډسکاونټ کم کو پیسې لږې ولګېدې خو ده پې لیکلي ډېرې دي او که ریټ یې خپل دی خو ده پې د خپل نه ریټ زیات کړی دی نو زما دا کار صحیح دی او که نه دا زه چې کوم چې هغوی له فاتوره یا رسید دا ورته زه حقه لیکمه کوم چې هغوی غواړي الجواب دا پیسې زیاتول په دې رسید کې یا ډسکاونټ ورکول او ریټ هغه زوړ لیکل دا یو ناروا کار دی او دا د الله نافرماني ده او دا راته ووایم په نافرماني کې دواړه واقع دي کوونکی او د چا دپاره چې کوي دواړه پکې واقع دي ګوره دې کې دروغ دي دې کې دوکه ده رسول صلی الله علیه وسلم وی ایاکم والکذب ځان به ساتئ د دروغو نه صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی نو دې کې خو دروغ شته په دې کې دوکه ده حدیث کې دي په صحیح مسلم کې من غشنا فلیس منا څوک چې موږ له دوکې راکوي دی په موږ کې نه دی او په دې کې دوکه او دروغ هم شته دروغ پکې شته که نه څه دروغ دي لیکلی شوي بل دی دروغ دي که نه دوکه چا سره ده دوکه مالک سره ده نو دوکه پکې هم ده دروغ هم دي او دا کم سړی چې لګیا دی دا چې د چا وکیل دی دا چې راغلی سامان اخیستوله دی چې چا وکیل کړی ده او چا چې وله دا مزدوري لګولې ده او دا کار یې وله ورکړی ته ماله سامانونه راوړې دی د هغه مال په ناروا طریقو سره خوري دا مال د هغه دی ګورې دا مال د هغه دی او خوري دی په ناروا طریقو سره دغه شان دا اولنی کس چې کوم دی دوکان والا که دی پکې ځان له فایده لي کله داسې کېږي وایي ته پیسې ډېرې ولیکه تاله به ترې درکړم کله داسې هم کېږي یعنې ته په دې رسید کې پیسې ډېرې ولیکه زه به پکې تاله هم څه نه څه برخه درکړم دی هم حرام خوري او د خپل مالک سره دوکه کوي او دا یاده که موږ چې کله مالک ووایو زموږ سوچ د دنیاوي مالکانو ته لاړ شي دوی سره خو دوکه ده خو ګوره دا دوکه د عرش والا سره هم ده ګوره لکه چې هغه لوی مالک تیم ته منع کړی او ته دا کار کې ښه اوس دې چې کې ورور ما ته یو خبره کولی شي چې دا کار خو به هله ناروی چې کله زه دا سامان د چا دپاره علم صحیح شو بیا خو ناروا ده خو چې زه دا سامان د ځان دپاره علم او دا په شپېته دی او زه په ده باندې رسید د اتیا جوړوم نو بیا به ناروی کې بیا به روی پوه نه شوي تاسو رفع الله قدره که ته لږ رسول الله راتې تا نه به الله مولا جوړ کړی او که نه لکه صحیح د کمپني یعنی زه د کمپنۍ دپاره سامان وړم ریټ کته به راکوم دا خو دوکه دړاکه ده دا خو پته ولګېده
زه د ځان دپاره سامان لم او زه که ته یم چې ریټ ته دغه مه لیکه تا خو ماله په 50 روپۍ راکړو ته 100 ولیکه بیا هم ناروا ده ځکه چې سبا له زه دا خلکو ته ښیم چې دا ما په 100 اخیستی دی نو هغه وایي 100 تا څنګه اخیستی وایي دا وګوره دروغ الله قرآن کې وایي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د ګناه په کارونو کې به د یو بل مرسته نه کوئ زما هغه وروڼو ته نصیحت دی کوم چې سامانونه خرڅوي یا په دوکانونو کې دي یا په ورکشاپونو کې دي یا په هوټلو کې دي یا په پیټرول پمپو کې دي او که په هر ځای کې دي چې د الله نه ویرېږي که څوک درته ناروا کار وایي ته به نه کوې او دا کم چې دا کار کوي د خپل ځان دپاره دی د الله نه ویرېږي دی حرام مال خوري او ته راغلی مسافري دې کړي او دومره سخته تیرې نتیجه د هغې دا راووته چې ته بچو ته حرام لیږې او یا ښځې له حرام مال لیږي او مور پلار له حرام لیږي څومره ظلم دې وکړو او څو پیسې به زیاتې شي 10 شل 10 40 50 100 200 خو دا حرام دي دی خو دا پیسې د سره پاتې کېږي نه دا بې برکته دي دویم د الله دې ځان ذمهور کړو د هر څه به د الله تپوس کړي او ځکه حدیث کې راځي چې قیامت په ورځ به د انسان نه یو څو تپوسونه کېږي یو تپوس پکې څه دی چې دا مال یې د کوم ځای نه ګټلی دی او په کوم ځای کې یې لګولی دی خیال مې دی مال یې د کوم ځای نه ګټلی او چې تا نه الله تپوس وکړي چې دا دې څنګه ګټلی و ته به الله له څه جواب ورکړې ته به دا چې زه غریب وم ولې د غریبۍ د لاسه حرام کارونه روا کېږي یا ته به دا وایې چې نه دا د سعودیانو مالو د عربو مالو د عربو نو د کافرانو مال شو د کافر سره هم ګوره دوکه دړکه نشي کولی د کافر سره به هم دوکې دړکې نه کوي رښتیا خبرې به کوي نو دا مسله عامه شوې ده لکه ډېر خلک زموږ نه دا تپوسونه کوي د الله نه یېرېده پکار دي ها اوس که دا نوکر دي چې وایي بله ته ووایم دا چې دوکان کې نوکر دی دی وایي زما مالک ما ته وایي چې ته داسې کوه زما خو مالک مال اجازت را کړی دی چې ته دا کار کوه نو بیا به صحیح هغه منع کړی دی الله منع کړی دی او که ستا مشر او ستا کمپنۍ والا منیجر او داسې پسې ځه تا له اجازت ناروا کار درکړي نو ناروا روا شو یاره جي موږ خو شراب خرڅوو د خنزیر لږه غوښه ورسره هم خرڅوو ځکه چې موږ ته هغه کس ویلي خرڅوئ دا خو حرام دي وایي نه هغه وایي چې خرڅوئ نو دا خو الله حرام کړي دا خو هغه نه دي حرام کړي دې له به دلیل ګوري چې الله حلال کړي که نه که الله حلال کړي بیا خو صحیح دی چې الله نه حلال کړي دا ستا د دکان مالک د تا دپاره نشي حلالولی پوه شوې که نه والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی دا مهم سوال دی چې د عمرې دپاره دا ویښته کمول د دې څومره حد دی موږ د دې ویښتو نه هم غټه جاښه جوړه کړې ده د الله دپاره خلکو څه سړي دي کړي او موږ د دې ویښتو نه غټه کیسه جوړه کړې ده چې دې نه به 2 ټکایلو او که دې نه به 3 ټکایلو او که دا به د اول پیر کې کټا کوو او که په د اخري پیر کې به کټا کوو او که دا به داسې وکړه او بعض وایي نه چې زه خو ډېر نه وړکو زما واده دی او بعض وایي نه زما یو په دې سر کې چې دی دانې دي او بعض وایي زما په دې سر کې داسې یو کنده غوندې کې دا بده ښکاري او بس مسله دومره غټه نه ده اسانه وه خو موږ داسې قیسه جوړه کړله شریعت کې دا دي یاده که چې یا به د احرام نه د وتو دپاره یا به سر خرې یا به ویښته واړه کړې 2 خبرې دي رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی کم چې سر خرې ویښته بالکل لرې کړي د دپاره 3 پیرې د رحم دعا کړي یا الله ته پې رحم وکړه 4م پیرې یا الله ته رحم وکړه په هغه چا چې ویښته واړه کړي دي معنی دا چې دواړه کارونه جایز دي او غوره کم یو دی خرې څه دي غوره دي ها
دا چې واړه کوي د دې څومره حد دی دا ورور وایي چې کم حده پورې واړه کوي شریعت ته حد نه دی ښوولی خو د ټول سر نه ویښته واله دا ټکونه مکونه پکې نشتي ټکونه پکې نه دلته ټک او هلته ټک او دلته ټک دې ته په عرف کې ویښته واړه کول هم نه وایي لکه اوس ته په کور کې ناستې اوده او ماشوم بچی دې راغی قینچي ورسره لاس کړی او دې ځینې د لکړه په ویستو ویښته یې سهار ته به یې ملګرو ته وې چې یاره هغه پرون د شپې مې ویښته م واړه کړو او دغه چا ته وې ځکه چې ته دې ته ویښته واړه کول نه وې ته دې ټک ته ویښته واړه کول وې نه ویښته واړه کول څه ته وایي چې ته د عام سر نه ویښته والې حد پکې نشي الله دې کي چې دومره یې والې خو چې د عام سر نه یې وایي ووایه هغه نایي ته وایه وروره لږ لږ ترې واله هغوی به پوهېږي داسې ګوتو کې ونیسئ چې سرونه ترې وایي صحیح شو لږ یې واړه که خو څه وکړه ټول سر نه یې واړه که اوس ټول سر دا مطلب نه دی چې ته به ویښته شمارې چې دې نه ته چې ستا ګمان چې او ټول سر نه واغزده کېدی نه شي چې یعنې ویښته به پکې نه پاتې کېږي خو چې ستا ګمان شي او چېره او د ټول سر نه ویښته واغستی شو پوه شوی به که نه مسله حل شو که نه هسې ګرانه نه ده خو موږ دې غټه مسله جوړه کړې او ویښته یې نه واړه کړي او دلته راغی او ویښته یې نه واړه کړي او کمرې ته ورغی او هلته یې حالانکې د اسانې مسلې دي ویښته واړه کول یا سر خریل دا د عمرې او د حج په ارکانو کې رکن دی رکن د دې نه بغیر ستا عمره نه پوره کېږي او ستا حج نه پوره کېږي هر چېرې زنانو مسله ده د ښکلی سوال وکړو زنانو ده ځکه چې زه خبر شوم یو کس چې د خپله مور عمرې له راوستې سر یې وله خریلی غریب نه و خبر دې مسله به اورېدلي لکه دا ما چې بیان کړی چې رسول صلی الله درې پیرې دوا کړې ده هغه زنانه نه ویښته لرې کړي دي سر زنانه دپاره راغلي دي چې دا به د چونټې د دې سر نه د ویښ نه د ګوتې د دې سر امره دا اولنی بند شي د دې امره ویښته به تېري بس د زنانو دپاره دا مسله ویښته چونټې چې چونټې شي نو ټول راجمع شي او که یو چونټې که دوی که درې که هر څوی د چونټې نه به د ګوتې د سر امره ویښته واغستی شي د هغوی دپاره دغه مسله نه ده چې دوی ویښته لرې کړي ځکه چې ګوره شریعت د هر څه خیال ساتلی سبحان الله دا ښځه په دې ویښتو ښایسته ښکاري او سړی په ګیره ځکه دا نه دي ویلي چې ګیرې نه به ورسره هم ویښته لرې کړي د ګیرې باره کې نه دي سر ویښته لرې کړه هېڅ خبره نه داسې کټا ګرځه چې د سر کې دا لیټونه پړق کوي سړی بد نه ښکاري والله که بد ښکاري بد ښکاري بغیر د خریلو نه ډېر هلکان ویښته یې وچې دي او دغه شان پکې ګرځي بد ښکاري بیا هم سړی دی څه دی سړی دی خو چې ګیره لرې کړي بیا بد ښکاري چې ګیره لرې کړي بیا بد ښکاري اگر که په سر باندې دومره ویښته وي ځکه چې د سر دا ویښته دا ښایست د هلکانو نه دی دا ښایست د زنانو نو بیا سم خیال دی چې هلکانو سره میلاو شي براینام هغه وخت په وخت دا سونډې داسې برابروي چې سیله یې خوځولی خو نه دی او بیا د هغې دپاره کریم یاره داسې کریم په کار چې ویښته پړق کوي او داسې نرم وي او د سیلۍ سره داسې لږ الوځي هلکان چې داسې لږ زاګه باګۍ مزه کوي ویښته لږ وران لږ کم یا بلکل نه ښایسته ګیره درنې خبرې په بدن کې زور هلکانو پر دا قیسې مزه کوي او د نن سبا هلکان توبې به وباسي او په دې نیټ باندې چې دا کوم حال جوړی دی د دې بعضو هلکانو نو حیران به شي یو بل له نسخې ورکوي چې د ویښتو د مزیداره کولو دا طریقه ده او نسخه د دې چې د مخ دا ویښته به څنګه داسې ورکوي چې بیا نه راخیږي
نو چې هلک ویني او ډاکټر ته پروت وي او هغه ته په لیزر باندې د مخ د ویښته لرې کوي چې بیا راونه خیږي، نو سلام علی الدنیا، بیا په دنیا باندې سلام ویل پکار دي چې کله هلکان په لیزر باندې د کوم ځای ویښته وباسي د مخ چې بیا نه راخیږي. الله دې رحم وکړي. کله واړه واړه ماشومانان چې څنګه ماحول جوړ کړي. ورځ ما ته زما دویم زوی چې دی ما سره پروت و، ما ته وایي چې زما په دې ږیرې زه لاس وایي چې دا زما دا ږیره به کله راخیږي، ما را وبخیږي دې خپله وړوکی ماشوم وایي دا میلاویږي نه چې سړی ولګي. نو ما اوس ده ته هم پته دی چې دا د سړو نښه ده، دی غواړي چې دا زر زر وکړي. سړی کټ پټ یو دقیقې تنخته یې لرې کوي. د الله نه یېره پکار ده.